د سپتمبر په 11مه نیټه د ملګري لیکوالان تورغر د تنظیم جوړولو دپاره یو غونډه په جدبه شګۍ کې د عوامي نیشنل ګوند تورغر صدر زاهد خان په مشرۍ کې وشوه، چې پکې تورغر لیکوالانو سره د پښتونخوا د نورو ضلعو لیکوالانو او ادبزوکه ملګرو سره د میلمه په حیثیت د عوامي نیشنل ګوند ثقافت سیکټر ډاکټر هادم حسین هم پکې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د ملګري لیکوالان تورغر تنظیم جوړ شو. د دغه ملګري لیکوالان تنظیم تورغر په هکله د عوامي نیشنل ګوند تورغر صدر زاهد خان خپل خیالات داسې رنګه پیش کړل. زاهد خان مې نوم دی، تورغر د عوامي نیشنل پارټي صدر یم او نن دلته زموږ کوم پروګرام وشو د تورغر کې د لیکوالانو په حواله زموږ صوبایي کلچرل سیکرټري صاحب راغلی خادم حسین صاحب، او دا ډېر ښه پروګرام وشو او دا د دې شاعرانو لیکوالانو د وجې قومونه ژوندي او قومونه د دې وجې ختم شي چې شاعران او لیکوالان کله نه وي نو دا قومونه ختمېږي. او دا کوم پروګرام چې موږ روان کړی انشاءالله تعالی دا به په پوره تورغر کې موږ خپرو او دا د رکنسازي به کېږي او بیا د تنظیمونه انشاءالله صوبایي سطح باندې هم جوړېږي. ملګرو ته د یاد وي چې د دې تنظیم سازۍ د لړۍ په پوره پښتونخوا کې روانه ده او په ډیرو ضلعو کې د ملګري لیکوالان تنظیمونه جوړ شوي دي. داسې تنظیمونه د پښتونخوا لیکوالانو لپاره نه صرف ډیر ګټور دي بلکې د دوی سره دغه حوصله افزای هم کیږي او د پښتنو د یووالي احساس سره دغه خپل په هنر نور هم پرمختګ کولی شي چې په راتلونکي وخت کې پښتون ولس له به دا ډیر سودمن ثابت شي. ملګري لیکوالان تنظیم تورغر نومونه په دې ډول دي: سحر حسنزی صدر وټاکلی شو، جمال خان جنرال سیکټر وټاکلی شو، بختامین نادان سینیر نایب صدر، سید گلزار شاه مرستیال سیکټر او اقرار مداخل رابطه سیکټر وټاکلی شو. د ملګري لیکوالان تنظیم تورغر نوی ټاکلی شوی صدر محترم سحر حسنزی د تنظیم په هکله خپل خیالات داسې رنګه پیش کړل. السلام علیکم، زما نوم سحر حسنزی دی او ملګرو چې دی د ملګرو لیکوالان د تورغر د صدر په حیث باندې ټاکلی یم. نو زمونږ دا کوشش دی، د مخکې نوم زمونږ دا کوشش روانو چې په تورغر کې کومې ادبي هلې ځلې دي یا شعر و ادب دی هغه په مخه بوتل او د شعر و ادب د روزنې او د پالنې دپاره چې دی نوي هلکان پیدا کول او هغوی د ادب ته راغب کول او هڅول. همدغسې د صوبایي کونسل په غړو کې سعید خان، نور زمین شاه، عزیز خان، رحمت صبر، زرجان مداخل، بخت اکازی، حکیم خان او ګل محمد طالب وټاکلی شو. د عوامي نیشنل ګوند د ثقافت سیکټر ښاغلی ډاکټر خادم حسین د ملګري لیکوالان تنظیمونو د بنیادي ګټې په حکله خپل رای هم شریکه کړه. زما نوم خادم حسین دی او د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا د کلچر سیکرټري یم. د ملګري لیکوالانو تنظیمونه د عوامي نیشنل پارټۍ ځایلي تنظیمونه مونږ ضلع په ضلع جوړو. نن په تورغر کې دا پروګرام و، په دې کې د ملګري لیکوالانو تنظیم هم جوړ شو چې دا به د عوامي نیشنل پارټۍ ځایلي تنظیم وي. د هغې بیانیې په مخ کې وړي، قامي فکر به په مخ کې وړي، د غونډې به کوي، مشاعرې به کوي، تیټر به کوي، ډرامه به کوي او دغه شان به د ټول قام ته د تورغر ته د هغې د وسیلو دپاره د هغې اختیار ګټلو کې مرسته کوي. او بیا وروسته ورپسې د ډاکټر هادم حسین په صدارت کې یوه خوندوره مشاعره هم وشوه چې پکې ګڼو شاعرانو برخه واخیسته. میدان مې شو په څه د پښتون مقصد خو ننګ په خپل وطن و. د چا د لاسه د نو خیر دی ته پې صبر وکړه، د چا د لاسه د نو خیر دی ته پې صبر وکړه، زړګي یاداش په دې سبا کا د ازغو په منځ کې او ګناه مې دا ده چې